د ملا یعقوب تازه او نوی اعلان. د طالبانو دفاع وزیر که څوک له افغانستانه بهر د جهاد په نیت ځي جنگ یې جهاد نه بلل کیږي. سلام ستړي مشه، وخت مو په خیر. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت سرپرست ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد په نیت ځي دغه جنگ یې جهاد نه ګڼل کیږي. مولوي محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې ملي دفاع وزارت قومندانانو او سرتیرو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي خپل پوځیانو او پوځي قومندانانو ته په دې وینا کې ټینګار کړی چې داسې کړنې او اعمال ترسره نه کړي چې د نوموړي په وینا د دوی د نظام لوړو ګټو ته زیان اړوي، بې نظمي او بې اطاعتي جوړوي او د نظام پر وړاندې ننګونې راپورته کوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د هغه دا وینا پر خپله خواله رسنیو خپره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي اوس خو د امیر امر دی، اطاعت یې واجب، فرض او لازم دی. که څوک له افغانستانه بهر د جهاد په نیت ځي دغه جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. هغه خپلو پوځیانو او د دوی مشرانو ته دې وینا کې وایي چې هم په خپله او هم خپل ملګري پر جهاد پر مقصد او د نظام پر اهمیت پوه کړي او دا چې د خپلو غوښتنو او خواهشاتو په وجه باید ستونزې او مشکلات جوړ نه کړي. د طالبانو دفاع وزارت دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د پاکستان بېلابېل جګپوړي چارواکي په دغه هیواد کې د بریدونو او امنیتي پیښو له ډېرېدو سره تور لګوي چې ګوندې دغه بریدونه په افغانستان کې پلانېږي او دا چې بریدګر هم د افغانستان له خاورې وراوړي. ملګرو دا زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې.